ورسره نه و پرېښي دا موټرو کې ډالر پاتې و دا خلک شاهدان دي دا اسلحې ټول د امو سیند ته اچولي و دې بې غیرت هماغه ډالرو د فارم جوړ که ځان ته قرآن دی خدای زه 3 میاشتې بعد لاړلم ډالر مالر ما ته لاس ته ونه رسېده نو دا دغسې خلک دي اوس هغه د حیرتان د ازبکستان د عسکرو به هم نه شرمېږي چې دوی وایي بیا باز مې یم والا هغه کوم سړی افغانستان ته وروره ازادي راوړي کوم ازادي اوس 20 کاله تاسې ووهئ بیا د هغسې نظام راسي چې په هغه کې اسماعیل خان غوندې یو بېسواده د وزیر د انرژۍ وي په هغه کې د چا خبره د څه ورته وایي د محقق غوندې بېسواده د وروره وزیر د پلان وي په دې کې د محقق غوندې یو بېسواده راجګ سي وروره د یو نظام د ولسمشۍ معاونیت ته د ځان کاندید کي فلهذا د حل لاره دا ده چې وروره بین الافغاني مذاکرات وسي پرېږدي ځینې خلک د طالبانو سره مخالفتونه وکړي دا مخالفتونه د میډیا د لارې په طالبانو باندې یو قسم پریشر راځي پریشر نه بعد دا خلک دې نتیجې ته رسېږي چې دا وطن د ټولو کور ده اوس ګوره دا فدا ده دلته ناسته د طالبانو ملاتړ ده زه به ورته 1 میاشت 1 کال 2 کاله صبر وکړم چې زه خیر ده وروره پرون زه جمهوریت کې هم نن ته طالب یې پرون جمهوریت کې تا ته غېږې خلاصې وي میډیا د په اختیار کې و لاسپیکر د په اختیار کې و وروره هلته تا ټول مشران عبدالسلام ضعیف صاحب هلته وکیل احمد متوکل صاحب ځینې نور مشران عملته اوسېدل حتی د هغو امنیت نیول سوی و هغو ته تنخواګانې ورکول کېدې چې ولې دا خلک بل کار روزګار بزنس تجارت نه لري که نه یعنې دومره غېږه خلاصه وه او تاسې نن سبا دا غېږې دومره وروره تنګې کړي دي که نه چې نشي زغملی چې حتی په میډیا د موږ یو نیوکه انتقاد او اعتراض خو زه به 1 کال 2 کال 3 کال ورته صبر وکړم مثال درته وایم بل ورځ مې چې په وس بس وروره ډز په دا روغ سر یې ولم چې په سر مې وویشته زه سوم قاتل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دغه ویشتل د بغض و کینه او حسد او د نفرت له مخې سو دا خو وروره نه دی نه زه غازي سومه او د بل چا په شهادت کې به زه وروره ځان مرداروم خپل دنیا هم خرابوم خپل آخرت هم خرابوم نو ښه دا ده چې اوس موږ روغه جوړه وروري دوستي وطنداري وکړو او که په خپلو کې سره وهل ټاکول وکړو دغه موبین صاحب د غواګانو فارم جوړ کړی دغه د غواګانو فارم که دی په ترکیه کې جوړ کړي په ترکیه کې ورته وروره ځمکه ورکوي نه پوهېږم د څو کرو دپاره ورته برق ورکوي حکومت بانکونه ورته بغیر د سود نه بلا چې ورته وایي هغه داسې یو قسم هغه ده چې سود پرې نه راځي قرض ورته ورکوي ورته وایي چې وروره 50,000 د خپلې راوړي دي راشه 1 لک 2 لکه حکومت درکوي که نه یو سړی چې لګیا وي خپل وطن کې دومره فعالیت کوي خو دا وطن خو وروره په زرګونو د غواګانو فارمونو ته اړتیا لري په سلګونو د چرګانو فارمونو ته اړتیا لري نو وروره خو ښه کار کوي کاشکې وروره هر افغان همداسې خپل وطن ته لاړ شي مبین صاحب سلامونه درته ورسېږي واده دی هم مبارک شه دا خلکو مې تا ازار اخیستی په ځای دی چې وروره پرېږدي دي واده دی کړی دا خلکو وروره شپه در باندې شپه یې درته په سر راخیستې ده نو خبر دا ده ګوره فهیم صاحب ته یقین په خدای او که زه دا اوس دلته افغانان پیژنم په امریکا کې زه افغانان پیژنم چې د وطن له خوا نه مطمئن سي چې کم از کم حد اقل که زر تجاران لاړ شي وړې وړې کارخانې جوړ کړي او هر تجار سل کسان ځان سره په کار کې نو 1 لک افغانانو ته کار ورکړه ګوره 1 لک افغانانو ته کار ورکړه دا زر واړه تجاران درته ښیم واړه تجاران چې لاړ شي حد اقل هلته ګوره کرایه کمه ده مصارف کم دي صرف د یو شي کمای ده چې هلته برق کمای ده صرف د یو شي کمای ده هلته چې د دې خلکو لخوا سل په سله اطمینان نسته ده اطمینان نسته وروره وطن ته لاړ سي په یو اداره کې ته ورځي وایي ته ورو د تیر جمهوریت هغه یې شر و فساد یې ته د امریکا پاتیشونه یې ته د امریکا ګوډاګی یې که نه او که داسې براډونه وچلېږي لکه دا موبین صاحب اوس ګوره زه موبین یو تر ټولو سرسخته موږ په خپلو کې سره وهلي دي او په والله که ماته دی دشمن وي زما ورور د افغان مې ده مسلمان ده والله چې په زندان کې و خفای وم ورباندې بار مې په زړه کې راغی چې څنګه کولی شم د کورنۍ سره اړیکه ونیسم د موږ خور ده د موږ ورېندار ده ورسره اړیکه ونیسو تماس ونیسو چې ضرورت وي اړتیا وي هغه وي موږ افغانان چې څومره د خولې نه تیز یو موږ تر ټولو مهربان هم یو نه وایي وروره وایي رحم فلانه او قهر پښتون په خدای زموږ هغه قهر هم رحم ده قاري صاحب مبارک کا که د نظر اختلاف لري خو غیرت له ځان سره لري احساس دې مړ نه ده که نه د یو چا سې احساس ضمیر ژوندی وي اوس وروره پاکستان له خوا نه موږ ته هم دعوت راکول شو نو زه به شرمېږم چې زه اوس پاکستان ته ځم وروره د کابل پلچک وران کړم د کابل سړک وران کړم دا اوس زه خبر یم 15-16 زره کسان تللي دي
په والله بالله قسم ده چې دا خلک ځانونه هلاکت ته اچوي. ځکه ځانونه هلاکت ته اچوي چې پاکستان خو موږ پوهېږو، پاکستان موږ پوهېږو وروره دا خلک داسې استعمالوي بیادبي ماف لکه ټیشو پیپر، لکه تشناب کاغذ خپل اودس پې باندې وچوي. و وروره تاسو خو ګوډاګیان ناست یئ، تاسو خو ربوټان ناست یئ، انسانان یاستئ، خدای عقل درکړی ده. راشئ په دې طالب باندې سیاسي فشار راوړئ، په بهر هیوادونو کې مذاکره وکئ، لاریونونه وکئ، سفارتونو ته لاړ شئ، بهرني هیوادونو ته لاړ شئ. دلته یونایټډ نیشن ده، د اروپا اتحادیه ده، دلته وروره اسلامي هغه ده د مسلمانانو اسلامي کانفرانس ده، دلته لاړ شئ په اسلامي هیوادونو باندې عرایض وکئ چې وروره زموږ په وطن کې دغه خلک حاکم دي، زه هم غواړم دې وطن کې وزیر اوسم، زه هم غواړم دې وطن کې والي اوسم. په دې طریقې سره یو فشار راځي، بالاخره یا به لویه جرګه راځي. افغانانو جرګې دي ته په تاریخ کې جرګو یو هغه ورکړی دی او د حل لاره به پیدا سي. داسې خو نه کېږي ورور چې ته د خرزو د لاړ شي پاکستان ته، یو طرف نه وایي چې پلار مې پاکستان مړ کړی او له بل طرف ته بیا ورځي د پاکستان ډګې ته هلته پروت د پاکستان ته ناست دی. خو همدې پاکستان دی چې ستاسو په ناموسونو یې مردهګاویانې وکړې، ویې کړې که ونه کړه؟ همدې پاکستان ستاسو په ناموسونو مردهګاویانې وکړلې. اوس په کومو سترګو باندې ګورئ د دې څه ګارنټي لري چې ته به 20 کاله ووهې او په 20 کاله کې مثلا ته به طالب ته سقوط ورکې او 20 کاله بعد چې ته هلته ورسېږې بیا د پاکستان ته آرام پرېږدي. خو همدې پاکستان استاد رباني دې حد پزې ته راوسته چې بالاخره همدې استاد رباني او احمد شاه مسعود یو څو کسان نور دا خلک یې پوه کړه، وایي ځئ لاړ شئ پاکستان سفارت وسوځوئ. آیا د رباني په حکومت کې د پاکستان په سفارت باندې هغه برید وسو که ونه سو؟ په څه خاطر وسو؟ رباني پرې نه ښوده چې آرام حکومت وکړي، صبغت الله مجاهدي پرې نه ښوده، تارکي، ډاکټر نجیب، بابرک، همداسې داود خان. بیا د طالبانو اوله دوره طالبان دې راواخیسته په امریکا باندې په 4 میلیارده باندې خرڅ نه کړ. مشرف خپله ویلې چې ما پاکستان ته پیسې پې باندې وګټلې، ما پاکستان ته پاکستان بیا هغه کړ. بیا یې راواخیسته وروره جمهوریت سره یې لارې برابرې کړې، هله ښه چې پکې چاق سول. وروره بیا یې طالبانو سره اړیکې هغه کړې. کله طالبان چې راغله په کابل باندې حاکم سو، خو همدا محمود قریشي راغی په کابل په چمنونو کې چکرې وهلې دي او د همدا په انګلیش کې به یې موږ ته پیغامونه راکړي چې امپاسیبل، یعنې یو ناممکن شی ده، بیخي انبلیویبل، هېڅ باور مې راځي زه په ارګ کې چکرې وهمه. اوس یې بیا راواخېسته طالب پسې او اوس دا خلک وګوره د محقق غوندې یو خردوان سړی راجګېږي وایي برادر عزیز دا څه نومېږي، دا اوس دا دغه منیر ته راجګېږي یو قاتل ته چې په مبارکه میاشت کې راواخیسته، مبارکه میاشت وروره د موږ 411 کسان یې په شهادت ورسوه. زما اختلاف قاري صاحب که ته مانه پوښتنه وکړې چې د دوی سره په څه باندې راغی، زه په دې راغی تور ته به تور وایي، سپین ته به سپین وایي. زه به طالب سره اختلافات لرم، زه به په ځینو برخو کې طالب ته ظالم وایم، جنګ به مو سره کوم، دعوا به مو سره کوم، د ما ځمکه، د ما کور، د ما قبرستان د رانه نن غصب کړی ده. که وس مې ورسره اوسي په خپل وس ورسره جنګېږم، کار رقمي. خو د پاکستان په مقابل کې په والله بالله ثم تله چې همدې طالب تر څنګه په تورخم کې ودرېږم، پاکستاني ارمي په دا سر باندې ولم. افرین ناره تکبیر. درته قسم خورم، والله درته قسم خورم. ان دا نه ده. ولې هغه ټوپک چې پرون د جمهوریت د عسکر په اوږه و د پاکستان په مقابل کې دفاع کوه، هغه نه د طالب په اوږه ده. یعنې پرون که زه په کابل کې ویده ومه او زه په دې مطمئن یم چې تورخم په دروازه کې عسکر د ما پیره کوي، زه ته آرام ویده شه. نن ورور هماغسې به ته ویده طالب د ته پیره کوي، نو چې څو د تا پیره کوي، زه اوس څنګه زه راجګ سم، زه طالب پاکستان ته راڅملومه. ما او مبین په کلو دشمني کړې ده، خو زه اوس دومره هغه زه به دی پاکستان یا به دی ما پاکستان ته سملوي. والله که مې د ګل وار ور باندې ولورېږي، په والله بالله که د ګل وار مې پې باندې ولورېږي. نو اوس هر څوک چې پاکستان ته ځي ګورئ شپه ورځ دغه مبارزه وکړئ، مردود دي، ملعون دي، منفور دي، بې غیرته دي. بل ترې ټولو نه زیات دا ده، ګوره کوم خلک چې را اوس پاکستان ته تللي دي، یقین په خدای وکئ. یعنې زه کله وایم یو ورځ به یو لست نه جوړ کړم، یو لست کوم خلک چې پخواني چارواکي وو، په غصب کې، په قتل کې، په اختطاف کې، په هر هغه کې د دوی هغه لاس و پکې. د دوی اولادونه دا اوس په امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند، په اروپا، په دې هیوادونو کې په ټاپ ترینو یونیورسټیانو کې سبقونه وایي، په ټاپ ترینو کالجونو کې سبقونه وایي، په بهترینو ښایسته مکتبونو کې ورور ته ماشومان مکتبونه وایي، او پردی غریب فقیر بیچاره ته $50 لیږي او په $100 باندې هغه ورور طالب خولې ته ورکوي. طالب خو ورور خپله وایي چې ما 50,000 انتحاریان لرم، نو چې هغه 50,000 انتحاري لري ته دې
دې یو بیچاره په جذباتو کې راولي بغ سړی په ټوټې ټوټې کې وروره تو د زمري خولې ته وروره هغه شادیان کاري صاحب همداسې نه ده فهیم مالي صاحب شادیان وایي که نه دلته موږ تاسو سره تم کوو اوس خبره دا ده ګوره دغه مبارزه وکئ دا مبارزه پرېږدئ چې په طالب باندې خلک فشار راوړي تر څو دا خلک بین الافغاني خبرو ته سره کیني په والله موږ دا غواړو دا وطن کې داسې یو امنیت راسي چې ترې مطمئن شي چې 100% ولسوال صاحب طالبان تر راګرځي که نه ته وې کل تر راګرځي پرونم تر راګر وننم تر راګرځي صحیح شوه که نه خبره ختمه شوه امریکا تر راګره ده که نه ده امریکا د پرونم تر راګرو ملاتړ کول نه نیم کوي نه امریکا چې بیا امریکا دا کې خو ته بیا واشنګټن ته ورشه که نه ټرمپ نه دا تاوان وغواړه که دلته څه شی کې چې هلته تا ته امریکي معاش درکو تا ته ډالر درکو ته ولسوال کړی وي ته راوسې په تیاره کې دلته اوسېږي هلته ته وایې چې امریکا چې د تراګرو ملاتړ کوي بیا مې تا ایمان په ډالرو خرڅ کړی ګوره درخواست میک بند کا میک بند کا ګوره اول ته دومره وطن پروشي چې موږ موضوع راوړې ده هغه پاکستان چې 45 کاله ستا د هر یو نظام خلاف دی ته رالې موضوع یې موږ نه بدله کړه په افغانستان باندې دې راوړه راځې ته هغه ملي اردو ټول د سوال لاندې راولي ته هغه ټول جمهوریت تاسې د سوال لاندې راولئ ته خدای په لحاظ باندې دا ځانونه هم شرمولي دي دلته په ټیک ټاک باندې ناست استئ کله وروره یو جبهه راټینګه کوي کله بله جبهه راټینګه کوي کله په افغانستان کې وروره د پاکستان په ضد باندې خلک ټرینینګ کیږي کله بیا د پاکستان خلک دي دا دغه ته په دا جمهوریت کې وي تا یو 3 ورځې لاره بنده کړې ده دا جرأت دې کولی شو دا پیسې امریکا پاکستان ته ورکوي دا د ډورنلینډ سیمې خاردار تېروي رسمي نمایندګان لرئ دلته په جنیوا کې په نورو ځایونو کې تاسې یو بیان ورکوئ موږ به دلته مظاهرې وکړو او دلته به ووایو چې ډورنلینډ موږ نه مرو دا د افغانستان خاوره ده وطن هم خرڅ کړو د وطن د ډورنلینډ سودا مو کړه د ملي اردو والا د سر سودا مو کړه پوستې هم خرڅولې ملي اردو والا هم خرڅوله افغانستان هم خرڅوه هلته وایي طالبان چې تراګرځي پنجابیان دي نو زما مور او خور دې ولې پنجابي له پرېښوده دا 40 میلیونه خلک دې ولې پنجابي له پرېښوده وولسواله زه خو تا له دې مرۍ نه رانیسم دا خیانت خو تا خپله ولې پرېښې ده خپله باچا صاحب خپله ولې پرېښې ده خپله ولې پرېښې ده خپله مور د ګیس دی وروره خلکو ته باچا صاحب خبرې خلاصې که بیا به مې خلاصې بند که مایک ګوري چا ویل چې امریکایان غلامان نسي روزلی چا ویل چې امریکایان وفادار غلامان نه لري مونږ چې بار درته وایي چې د بګرام روزل شوي اجیر ګوډاګیان دي هغه دغه خلک دي دا وینې د خیرخوا په نوم باندې اشخاص په خدای مې د قسم یې ګورئ امریکایان خپله وایي ایټالویان خپله وایي چې موږ په افغانستان کې جنایت کړی ده جنگي جنایت مو ترسره کړی دا دومره خبیثې څیرې دي دا دومره لعینې څیرې دي چې حتی امریکایان اعتراف کوي چې موږ جنایت په افغانستان کې کړی دوی ورته توجیهات لټوي وایي امریکایان نه موږ سره خدمت کړی ده ته اوس راسه دا د کومې زاویې نه ارزوې دا څه رقم افغان ده امریکایان خپله وایي په پنجوایي کې موږ ننوتلو عوام خلک مو په شهادت ورسول او دا سړی دا راځي وایي چې امریکایان دلته د ترهګرۍ پر ضد باندې راغلي وو ته څوک وې ته غلام وې که نه ته اول ځان راته ثابته که ته د غلامۍ په صفت باندې رضاکاره غلام څه ته وایي رضاکاره غلامي معنا باندې پوهېږي تېر کې به خلکو ویل یو څوک د یو چا غلامي کوي دغه د ښکاره غلامان په دغه نوي عصر کې تر دې ډېر بحث دا نه ارزي دا نه ولسوالان دي قراردادي اشخاصو راغلل د افغانانو په سرنوشت قرارداد وکړه تر هغه پورې قرارداد و تر څو پورې افغانان ووژل سي چې افغانانو وژنه بنده سوه نور قرارداد لاړه دا ته تر ستوني پورې فساد کې غرق نه وې دا ځان ته ولسوال وایې ته په کوم صفت ولسوال سوی وې ته کوم وړتیا لرې ته خو په خبرو نه پوهېږې ته 15 خره نسې سره دغه کولی ته ولسوال کېږې ولسوال معنا باندې پوهېږې ته کومه شورا څخه دغه څه وایې دغه ولسوالۍ ته تللی زه نه پوهېږم چې هلته خلک څه رقم خلک اوسېدل ولا په ډبولو دغه ځای څخه نه وایي باسره معلومات لري شرخوا صاحب ټولنیز اخلاق باید زده کړي نزاکت باید زده کړي جګره مایک بند کړه ځکه ستا په خبرو کې هغه خبرې ولسوالي دغه قراردادیان هلال کول ډاون هلال په هیڅ ګوره دلته ځینې ورونه وایي چې تاسې په تیرو باس مه کوئ په والله چې په تیرو باس ونه کې ولس راویښ نه کې ځوانان راویښ نه کې امکان نه لري
د اتحاد جماهیر شوروي یرغل در باندې څه رقم باندې دوام وکړه داسې در باندې بل یرغل هم دوام کوي. موږ که هغه وخت د شوروي اشغال ته اشغال ویلی وای د هغو ګوډاګیانو ته مو ګوډاګیان ویلی نن موږ دغه حالات سره مخ نه یو. پرون ګوډاګی هم آزاد ګرځي د نن ګوډاګی هم آزاد ګرځي. خیر و خیرت د هېڅ خبره نشته ده. راسې غلام ته غلام وای آزاد ته آزاد وای قربانۍ ته قربانۍ وای. ټول مو په یو ټک باندې کېنولي دي. جناب غږ مو ټکو چې دا خفه کېږي خفه دي سي. زه وایم چې چا غلامي کړې په تذکیره کې باید غلامي مهر ولګېږي. ولاړ سئ د ویتنام جګړه ور مطالعه کوي